بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورور پوښتنه کوي السلام علیکم السلام، یک مال را به خاطر مسابقه بزکشی ذبح می کند، حکم خوردن گوشت آن حیوان چیست؟ به خاطر مسابقه بزکشی ذبح می کند مطلب چی است؟ یعنی چی طور ذبح می کند؟ یک نمو حیوان است که برای خوش کردن کدام شخص، خوشی کدام شخص به نام کدام غیر الله ذبح میشه، یہ خو صحیح نیست، جایز نیست خوردن او، ځکه غیر الله شد، احل به لغیر الله. شیخ صاحب دی خاطر است و یک نمی است که برای یک پروگرام ذبح میشه یا برای حفاظت یک پروگرام ذبح میشه که الله جل شانه نمی پروگرام را به خیر و خیریت و عافیت تا آخر برسانه. در ونمو صورت مشکل نیست. وعلیکم السلام. در ونمو صورت مشکل نیست، خوردن ونمو جایز است، شرطی است که به نام الله جل شانه ذبح شوه، به نام غیر الله ذبح نشوه. دا ورور وای ښځه مې د نفس په خواهشاتو کې ګرده، په کومو اذکارو سره به هدایت ورته وشي؟ دعا سته، دعاوې دي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعاوې سته، مسنونې دعاوې دي، مأثورې دعاوې دي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. دا دعا سړی باید ووایي په اهتمام باندې، د نفس د شر انسان خلاصي. یا اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دا دعا د شر څخه د نفس الله پاک انسان خلاصي. او دوهم د جادو د رد لپاره څه وکړو؟ د جادو د رد او د جادو څخه د خلاصون لپاره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، او قل هو الله. دا درې سورتونه یکایک علاج دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به دعاوې ویلې چې کله الله جل شانه معوذتین دا سورتونه نازل کړل نو نور دعاوې نبی علیه السلام مبارک پرېښولې و اخذ بهما وترک ما سیواهما. د دې دوه سورتو سما سیوا نور یې پرېښولې او د دې اهتمام یې شروع کړ. سهار او ماښام دا درې سره سورتونه درې واره او ماخصن چې ویده کېږي دا سورتونه وایه او پر ځان یې دموه. د هر قسم جادو دپاره، د هر قسم سحر لپاره علاج دی. شرط عقیده ده، شرط دا دی چې عقیده دی جوړه وي. او که زما وستا عقیده پر اکو بکو سرسنبکو باندې جوړي چې داسې یو شی څوک راته ولیکي نو بیا هم پر هغه عقیده جوړي، او که ورته ووایي چې قرآن شریف ووایي بیا هم عقیده نه یې جوړه. خو نو بیا زموږ خلک وایي الم تر کیف، هغه دی خوله د ملا عثمان غواړي. زما والد صاحب رحمه الله به فرمایل، حضرت شیخ الشهدا امام ذاکری رحمه الله به فرمایل والخله د ملا عثمان نه غواړي، هر مسلمان یې ویلی سي عقیده د ملا عثمان غواړي چې د ملا عثمان عقیده جوړه کړي. نو که زموږ عقیده نه وي په جوړه، هغه بیا ځان ته مسله ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه او بد خوبونه وینم، ښه او بد خوبونه هر انسان ته راځي. ابن ماجه شریف کې روایت دی خوب درې قسمه دي. یو قسم خوبونه چې دي هغه من الله دي، الله جل شانه د خاص انسان ته کله تنبیه ورکول کیږي چې دا کار مه کوه یا دا کار وکړه، یا بشرا زیری ورکول کیږي. او کله بیا خوب من الشیطان وي، د شیطان لخوا شیطان انسان په ویروي. او دریم قسم خوب بیا اضغاث احلام بولي. اضغاث احلام بیا دی خوب ته وایي چې انسان یو خبره کې فکر بند وي، هغه سړی ویده سي، هغه خبره پر خوب سي. نو که ښه خوب ولیدي بیان یې کوه، بل چاته خپل هم په خوشحاله سه. که دې بد خوب ولیدي چاته مه بیانوه، بس خاموشه سه، مشکل نه جوړي چې دا کښېنستلی اعوذ بالله ووایه بس خیر دی. او اضغاث و احلام خو نو فکر دی، په دې کم مشکل نشته. زه د علم ډېر ارمان لرم، نو ته دعا راته وکړه چې الله جل شانه علم را نصیب کړي. الله پاک دې زما سره کامل او د نفع علم در نصیب کړي. او بل زما مور او مریضان دي، دعا ورته وکړه الله پاک دې ټول مریضانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبق فرموده رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دعای مؤمن در حق مؤمن مورد استجاب الهی قرار می گیرد.
بناءً از شما خواهشمندیم تا برای مریضی ما که یک خانمی جوان است و عملیاتی حلق در پشاور در پیشرو وارد دعای الله پاک دی شفا الله پاک به اونمو شفای کامل عاجل نصیب کنه و به تمام مریضای مسلمان شفای کامل عاجل نافع نصیب کنه. مفتی صاحب ما په 80,000 افغانۍ مځکه رانیول اوس حکومت بنده کړې، آیا دا مځکه اوس زما په نصاب کې راځي د زکات کړه څنګه بنده کړې د حکومت بنده کړې د څنګه بنده کړې د معنا کار ته کار نه سجنې اخصلای نفع نه سجنې اخصلای کې داسې بنده کړي چې مثلا ته په هغه باندې نه آبادي کولای سي نه نفع جنې اخصلای سي په یو مصلحت په وجه باندې، نو دې ته په شریعت کې زمار ویل کېږي. نو هغه شی هغه مال چې هغه زمار وي محبوس وي په هغه باندې زکات نشته، بیا دا د زکات په مال کې نه شمارل کېږي. په دې باندې د فقهای کرام عبارات موجود دي چې کوم مال زمار وي، زمار معنا محبوس وي، هغه څخه سړی نفع نسي اخیستلی په یو وجه د وجوه محبوس وي بند وي، بیا په هغه زکات نشته. مولوي صاحب د وریښتانو رنګ د اسلام له نظر څه حکم لري؟ د تک تور رنګ نه دی پکار او سربخونه رنګ چې دی هغه پکار دی، بلکې مستحب دی، باید سړی وکړي. الله پاک مو حفاظت وکړه، امین. پوښتنه مې دا ده یو حافظ چې قرآن کریم هیر کړي خو په ناظره یې ویلی سي نو په قیامت کې به عذاب ورکول کېږي او که یا ولې یېروي ولې وروته دی ولې وروته دی ولې دې یېروي خو مسله ده ولې یېروي. الله جل شانه دومره لوی نعمت تا ته درکړي چې قرآن شریف نعمت دی. قرآن شریف چې په اسمان کې په کومه خونه کې پروت دی هغې خونې ته بیت العزه د عزت خونه د عزت کور وایي. الله جل شانه ستا په دې کوچني سینه کې په دا کوچني زړه کې دا دومره لوی خپل قرآن ځای کوي او ته دومره بدبخته یې دومره ناقدره یې چې قرآن هېروې. خو به هر صورت قرآن هېرول دا یو ډېره لوی کمبختي او بدنصیبي ده، خو چې ویلی سي په الفاظو باندې نو بیا په هغه وعید کې چې حدیثو کې راغلی دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي عرضت علی ذنوب امتی، الله پاک ما ته د امت ګناهونه راښکاره کړله. تر ټولو لو ګناه دا وه چې یو څوک قرآن یاد کړي بیا یې هیر کړي، دا تر ټولو لو ګناه وه. نو علما وایي دا هغه صورت دی چې سړی قرآن داسې هیر کړي چې په ناظره یې هم نسي ویلی، که په ناظره ویلی شوی هغه په دې وعید کې نه دی داخل. الله پاک دې موږ وساتي. یک نفر اگر 10,000 افغانی داشته باشد اما 10,000 افغانی قرضدار باشد آیا قرض خود را بپردازد یا قربانی کند؟ نه، قرض باید ادا کند. قرض لازم است، حق العبد است، اونمو بر شما حق دیگر مسلمان است، بر شما لازم است اونمو ادا کنی. قربانی بر شما لازم نیست، وقتی که لازم نیست شما میکنی یک مستحب است و حق مسلمان ادا کردن لازم است. مطل الغنی ظلم، کسی که طاقت و استطاعت داره و پس هم قرض را ادا نمیکنه اینمی در ظلم است، در ظلم شمار میشه، باید اونمو را ادا کنید. دوم سوال، زن مسجد را جارو کرده میتواند اگر کدام اصول احکام پرده مراعات بود، کدام بی پردگی نبود، نزدیک به خانه بود، کسی نبود، بالکل میتواند، کاری خیر است، مشکل نداره. در مسجد نبوی یک زن بود، یک سیاه زن بود، اونمو زن کاری و زن اینمی بود که پاکی و صفایی مسجد نبوی میکنه. پس اونمو زن وفات شد. وقتی که وفات شد نبی علیه السلام خبر نبود، صحابه کرام او را دفن کرد. در جنازه به نبی علیه السلام مبارک اطلاع نداد. نبی علیه السلام پرسان کرد که اونمو زن معلوم نمیشه کجاست. حضرات صحابه کرام گفت یا رسول الله وفات شد، ما او را دفن کردیم. نبی علیه السلام خفه شد، چرا ما را خبر نکردی؟ پس به قبر اونمو زن نبی علیه السلام رفت، به قبر اونمو دعا کرد. زموږ مولوی صاحب د فرض او سنتو ترمنځ اوږده دعا کوي، دا جواز لري که نه؟ پروا نه لري،
فرضو سنتو په مابینځ کې هم کولی سي، د سنتو وروسته هم کولی سي، تر دواړو وروسته هم کولی سي، تر دواړو وروسته هم پرېښولی سي. دا مسله د جنګ نه ده. کله یې وکړه کله یې نه وکړي مشکل نه لري. یوازې د څټ د وریښتانو خریل چې د سر وریښتانو خریل ورسره نه وي څه حکم لري؟ څټ خریل پروا نه لري. او یو بیا در څټ رالوړ دا مغزی، یعنې داسې به ووایم څټ چې دی د دې د پوست رنګ جلا دی او د سر د پوست رنګ جلا دی. سر چې وخرې کوم فکر کړی سر چې وخرې شین معلومیږي او څټ چې دی هغه سپین معلومیږي. نو د څټ خریل پروا نه لري. یو بیا دا دی چې یو سړی د سر څه حصه وخري څه پرېږدي، لکه دا بعضې خلک چې داسې وریښتان جوړوي هغه ته بیا په شریعت کې قزع وایي. قزع وایي، قزع ورته وایي. قزع چې دا هغه منع ده. قزع چې د سر حصه وخري څه حصه او څه پرېږدي هغه منع ده. یو دا دی چې څټ وخري، څټ خریل پروا نه لري. په مسجد یا بل ځای کې چې یو څوک په زوره تلاوت کوي او زه سبق وایم یا بل څه او حال دا چې سما د قرآن واجب ده، نو ما ته څه پکار دي؟ سبق یا بل څه پرېږدم که څنګه؟ نه، ده ته لازم دي چې دی باید تلاوت په زوره ونه کړي. فقهای کرام نوشته کوي که څوک په داسې ځای کې چې هلته خلک مشغوله قرآن په زوره وایي نو نور خلک خو قرآن شریف ته غوږ نسي نیولی، فانما اثم ذلک علی القاري، نو ګناه پر چا باندې ده؟ زوره. ګناه په چا ده؟ قاري صاحب باندې ده. په زوره ووایاست بدایاست کوي شیاست، ګناه په چا ده؟ قاري صاحب باندې. یو څوک چې چاته شکنځا کوي د شکنځا کوونکي څومره ګناه ده او اورېدونکي ته یې څه پکار دي؟ شکنځل کوونکي په شکنځل کولو باندې فاسق جوړي. سباب المسلم فسوق، مسلمان ته شکنځل کول دا فسق دی. په جنگ کې چې د جنگ په دوران کې یو څوک شکنځل کوي نبی علیه السلام وایي دا د منافق خاصه ده. منافق څلور خاصې دي. یوه خاصه د منافق دا ده چې منافق په جنگ کې شکنځل کوي. و اذا خصم فجر، کله چې جنگ کې شکنځل کوي. اورېدونکي ته دا پکار ده چې صبر وکړي. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، څوک چې صبر وکړي درګذر وکړي دا ډېر لوی کار دی. الله جل شانه قرآن شریف کې بل ځای فرمایي چې ادفع بالتي هي احسن، د یو چا د بدی جواب په ښه ورکه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، د چا سره چې ستا مشکل دی هغه به ستا دوست، ګرم دوست، خوږ دوست به دې وګرځېږي. مسبوق د امام سره شریک سو، امام سجده سهو وکړه نو مسبوق سلام ورسره وګرځي؟ نه، مسبوق به سلام نه ګرځي خو سجده سهو به کوي. آیا لمونځ یې فاسد دی که یا په یوه طرف سلام ګرځولو باندې کې په خطا وګرځوي نه فاسدېږي په دې باندې لمونځ، او که دواړو طرفو ته وګرځوي بیا لمونځ فاسدېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله جل شانه سفر د حرمین شریفینو نصیب کړ، آمین. ستا سره اوله پوښتنه دا ده که څوک له جنازې نه خبر شي نو هلته یې دعوت کړی نه وي نو د اسقاط یعنی پیسو لپاره ورتګ جایز دی که نه؟ مطلب دا دی چې جنازه یو عمل دی، دا چې فرض کفایي دی د دې مطلب دا نه دی چې ورځمه، د دې مطلب دا دی دا فرض عمل دی، خو که دی وکړي نو ستا غاړې خلاص دي او که تا وکړي نو د ټولو امت غاړې تا ور خلاصې کړې. نو چې تی وکړې دا ډېره لویه خبره ده، ورسه کې حاضر سه. اسقاط خو بیا جلا خبره ده، خو ورسه جنازې ته. دویمه پوښتنه بی د شپې ډېره ویریږي، مرګ ور یادېږي، نو څه وکړي چې ونه ویریږي؟ خدا خو ښه خبر ده، باید تو مو ویریږي. نو دا خو نبی علیه السلام موږ ته امر کوي وایي اکثرو ذکر هاذم اللذات الموت، وایي تاسې دغه شی چې د انسان خوندونه او خوشحالي ختموي مرګ دا ډېر یاد کړي.
نو نبی علیه السلام امر راته کوي وایي دا ډېر یاد کړي ښه دی چې دا نیکبخته چې مرګ یې ور یادېږي د چا چې زړه سخت سي زړه او سترګې یې وچې سي اوښکې نه ورځي هغه دی وایي مرګ ور یادوي چې مرګ در یاد کړي انسان نو بیا به د انسان په سترګو کې اوښکې پیدا کېږي نو چا ته دا نعمت ور پیدا کېږي نه ستا او بیبي ته ور پیدا سوی دی تی بې تجنیسته کوي خدای دې کور په شادي کړه دا بل جمعه ووایي بس ته